زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. اصل خبره دادو چې تاخير ځان د حرمت دی وی میاشته بلې میاشته تاثیر په کوپر کې ډیر ولای دی په دې سره هغه کسون گمراه کول شي چې کافران شوی دي دوی دغه حرام میاش یو کول حلال غني او یو کول هغه حرامه د دې د پورا چې دوی د هغه میاشته شمیر پیره کې چې الله تعالی حرام کړی دي بیا حلال کړی هغه میاشته چې الله تعالی حرام کړی دي دوی تخپل ناکار اعمالنا شایسته کړل شوی دي او الله تعالی کافر قوم ته هدایت نه کوي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اے د ایمان خوندونه په توسه څه شوی دی چې کله توسه ته وویل شي چې دی الله تعالی په یار کې د غزو جهاد پوره وځي نو توسه څخه ته درونه او مایل شي آیا توسه د آخرت په مقابله کې په دې دنیایي ژوند روزي شوی نو د آخرت په مقابله کې د دنیایي ژوند پایدا نه دو مگر ډیر لږه. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. تو سے د الله تعالی په یار کې و نوځي نو هغه الله تعالی به تو سے تا ډیر دردوین کا عذاب دیر کی او لا تو سے نه بغیر بل قوم په بدل کې روولي او تو سے به هغه ته د هیڅ شي ضرر و نشي رسولای او الله تعالی په هر شي باندې شقادر دی. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تو سے دغه رسول مرسته ونه کوي نو بشک الله تعالی د هغه مدد کړی دی کله چې کافران شوی خلک په داسې حال کې رویست چې دویم د دوی وو کله چې هغه دواړه په غور کې وی کله چې هغه رسول خپل ملګری ته ویل غم مکوا بشک الله تعالی زمش سره دی نو الله تعالی په هغه باندې خپل تسکین نازل کړ او هغه په داسې لشکر سره مضبوط کړ چې تو سه هغه نه دی لیدلی او د کافران شوی خلک کلمه تر ټوله شکت کړه او د الله تعالی کلمه هم هغه تر ټوله لوړه اوچته ده او الله تعالی شغالب شه حکمت ولدای.
خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تو سے غزا جہاں توجہ پدا سے حال کے چسپک یئی او قدرانا او پخپل مولین او دونن سرا دی اللہ تعالی پلار کے جہاد کوئی داد تو سے دے پوران ڈیرا غردو کتو سے پیش